أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. پناه وړم الله تعالی شړل شوي شیطان څخه. بسم الله الرحمن الرحيم. د الله په نوم چې ډېر زیات مهربان پوره رحم لرونکی دی. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. فرعون ته د هغه د قوم مشرانو وویل آیا ته موسی او د هغه قوم همداسې پرېږدي چې په ځمکه کې فساد وکړي او ستا د خدایانو بندګي پرېږدي؟ فرعون ځواب ورکړ زه به د هغو زامن ووژنم او د هغو ښځې به ژوندۍ پرېږدم او موږ پر هغو باندې د قدرت برلاسي لرو. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. موسی خپل قوم ته وویل له الله نه مرسته وغواړئ او زغم ولرئ ځمکه د الله ده له خپلو بندګانو څخه یې چې چاته خوښه شي د هغې وارث یې ګرځوي او وروستۍ کامیابي د همغو لپاره ده چې له هغه څخه په وېرېدو کار کوي. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. د هغه د قوم خلکو وویل ستا له راتګ نه مخکې هم مونږ ځورول کېدو او اوس ستا په راتګ هم ځورول کېږو. هغه ځواب ورکړ نږدې دی هغه وخت چې ستاسې رب ستاسې دښمنان هلاک کړي او تاسې ته په ځمکه کې خلافت درکړي بیا وګوري چې تاسې څنګه عمل کوئ. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. مونږ فرعونیان تر ډیرو کلونو پورې په کاتۍ او د حاصلاتو په کموالي کې اخته کړل چې ښایي هغوی متوجه شي. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. خو د هغو حالت دا و چې کله به ښه وخت ورباندې راغی نو ویل به یې چې موږ د همدې وړ یو او کله به چې ناکاره وخت ورباندې راغی نو موسی او د هغه ملګري به یې د ځان لپاره په بد فال نیول په داسې حال کې چې په حقیقت کې خو د هغو شومتوب له الله سره و خو له هغو څخه زیاتره بې علم و. وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. هغوی موسی ته وویل چې که ته په موږ باندې د کوډو کولو لپاره هره نښانه راوړې موږ خو ستا د خبرې منونکي نه یو. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. په پای کې موږ پر هغوی طوفان ولیږه د ملخانو سیل مو ورخوشې کړ سپږې مو خورې کړې چنګښې مو راویستلې او وینې مو وورولې دا ټولې نښانې مو بېلابېلې وښودلې خو هغوی سرکشي غوره کړه او هغوی ډېر مجرمان خلک وو. ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. کله به چې پر هغوی باندې بلا نازلېدله نو ویل به یې ای موسی تا ته چې د خپل رب له لوري کومه مرتبه درکړای شوې ده د هغې په اساس زموږ په حق کې دعا وکړه که اوس دې له موږ نه دا بلا ایسته کړه نو موږ به ستا خبره ومنو او بني اسرائیل به له تا سره ولیږو.
فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون. خو کله به چې مونږ له هغو څخه خپل عذاب دی او څه ټاکلي وخت لپاره چې هغه ته په هر حال ورسیدونکي وو ایسته کړ نو هغوی به کاملا له خپلې وعدې څخه اوښتل. فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. نو هله مونږ له هغو څخه غچ واخیست او هغوی مو په سمندر کې ډوب کړل ځکه چې هغو زموږ نښانې دروغ ګڼلې وې او له هغو څخه بې پروا شوي وو. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. او د هغوی په ځای مونږ هغه خلک چې کمزوري کړای شوي وو د هغې ځمکې د ختیځ او لویدیځ وارثان وګرځول چې مونږ هغه له برکتونو څخه پوره معموره کړې وه. په دې توګه د بني اسرائیلو په حق کې ستا د رب د ښېګڼې وعده ترسره شوه ځکه چې هغوی هم له زغم نه کار اخیستی او د فرعون او د هغه د قوم هغه هر څه تباه کړی شول چې هغوی ودانول او لوړول. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. مونږ بني اسرائیل سمندر نه پورې استل بیا هغوی لاړل او په لاره کې په یو داسې قوم باندې تیر شول چې د خپلو څو بوتانو په مینه کې نښتي وو. ویې ویل ای موسی زمونږ لپاره هم دغسې معبود جوړ کړه لکه چې د دې خلکو معبودان دي. موسی وویل تاسې داسې قوم یې چې نه پوهیږئ. إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. دا خلک چې د کومې کړنلارې پیروي کوي هغه خو تباه کیدونکې ده او کوم عمل چې هغوی سرته رسوي هغه سر تر پایه باطل دی. قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. ورپسې موسی علیه السلام زیاته کړه آیا زه ستاسې لپاره له الله نه پرته کوم بل معبود ولټوم په داسې حال کې چې هماغه الله دی چې تاسې ته یې د ټولې نړۍ پر قومونو باندې فضیلت در بخلی دی. وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. او الله فرمایي هغه وخت یاد کړئ چې کله موږ له فرعونیانو نه تاسو ته نجات درکړ چې هغوی تاسو سخت عذابولئ ستاسو زامنې وژل او ستاسو لونې ژوندۍ پرېښودلې او په دې کې ستاسو د رب له لوري پر تاسو لویه ازموینه وه. وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10 فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. مونږ موسی علیه السلام د 10 شپو ورځو لپاره د سینا غره ته غوښتیو او وروسته مو 10 ورځې نورې زیاتې کړې. په دې ترتیب د هغه د رب ټاکلې موده پوره 40 ورځې شوه. موسی علیه السلام د تلو په وخت کې خپل ورور هارون ته وویل له ما څخه وروسته ته زما په قوم کې زما قایم مقام اوسه او د اصلاح فعالیت کوه او د ورانکارو په لاره مه ځه. صدق الله العظیم. الله ستر رښتیا ویونکی دی.